نبی اساخیل اوس چرته دی؟ په هوټل کې دی او که په هسپتال کې دی؟ سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. دوستانو تاسو ټول خپله پوهیږئ چې افغانستان تر اوسه پورې 8 لوبې کړي او په 8 لوبو کې ماته خوړلې او یوه لوبه هم نه ده ګټلې. هیڅوک هم دا نه غواړي چې موږ د لوبه وبایلو. هغوی هم افغانان دي او مهنت کوي، خواري کوي، غواړي چې موږ لوبه وګټو، خو قسمت د دوی سره یاري نه کوي. دوی خپل خواري خپل کوشش ښه کوي خو مقابل لوبډلې ورباندې زورور کیږي او لوبه ترې ګټي. خو به هر حال راځو خپل موضوع ته. دوستانو تاسو خپله وکتله چې افغانستان د پاکستان سره لوبه وه او ډېره ښکلې ډېره په زړه پورې لوبه دواړو لوبډلو وکړه، خو هغه لوبه پاکستان وګټله. چې کله هم پاکستان لوبه وګټله نو په سوشل میډیا کې نن سبا یو تصویر، یو عکس د نبی اساخیل ډېر مشهور شوی دی، کوم یو چې نبی لاندې په ګراوند کې غورځېدلی او لاندې په ګونډو شوی دی. ډېری خلک دا وایي چې نبی اساخیل د نندرچنو لخوا وهل شوی دی، خو نبی به یو مرکه کې خپله وویله چې زه هیچا هم نه یم وهلی. چې کله هم پاکستان زموږ له لوبه وګټله هغه تصویر د هغې وخت دی. چې کله هم زه پاڅېدم تېرېدم نو چې څنګه ما شاته وکتل نو نندرچیان ګراوند ته منډه کړه او زه د یو نندرچي سره ولګېدم او زما زړه ته پې ضربه ورسېدله. زه بالکل ټیک ټاک یم او انشاءالله د ویسټ انډیز سره به په لوبه کې دوی سره حاضر یم او انشاءالله بالکل به زه ښکلې لوبه د ویسټ انډیز خلاف کوم. نو دوستانو دا وه د نبی خپلې خبرې. نبی انشاءالله روغ جوړ دی او هیڅ خبر هم نشته او بالکل د هیڅ چا د طرف نه هم هغه نه دی وهل شوی. خپلو دوستانو سره هم دا خبر شریک کړئ تر څو هغوی هم د دغې خبرې نه خبر شي. تر بلې ویډیو دلوی الله په امان.